د دشتیارچي ولسوالۍ په یو بله لرې پرته سیمه کې د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه شبکه د کندوز ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د UNDP دفتر سره په همکارۍ جوړه شوې چې څه باندې 6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د مسؤلینو په وینا د یادې شبکې له فعالولو سره د مسکین آباد سیمې نږدې 300 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. این قسمی که شما مشاهده میکنین و میبینین در ولسوالی دشتیارچی پروژه ها یکی پای دیگر پروژه های انکشافی و پروژه های حیاتی مثل این شبکه آبرسانی که امروز ما و شما افتتاحش را داریم و افتتاحش کردیم در قریه مسکین آباد دشتیارچی جریان دارد. دغه شبکه چې موږ تاسو نن عملاً د افتتاح شاهدان یاستو د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ د مسکین آباد بالا او پایین په کلو کې جوړه شوې ده. په دغه شبکه کې د 120 مترو په ژوروالي سره د ژورې څاه کیندل، د 40 مترو مکعب په وړتیا سره د کانکریټي ارتفاعي ذخیرې جوړول، د 194 شیردانونو او 40 سختو سولر نصب کې شامل دی چې د شبکې څخه تقریبا 300 کورنۍ مستفیده کیږي. په دې سره د مسکین آباد سیمې اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې له پاکو صحي اوبو بې برخې وو، د اړتیا په صورت کې به یې له شاوخوا 3 کیلومتره لرې واټن څخه اوبه راوړلې چې یا د چارې پر وړاندې لویه ننګونه وه. الحمدلله با ظهور امارت اسلامی افغانستان و شبکه آبرسانی در منطقه مسکین آباد فعال شد و مشکلات های مردم رفع شد. ما مردم در 20 چند سالی که اینجا سکونت میکردیم از آب صحی خبری نداشتیم. میخوردیم از آب کانال ولسوالی دشتیارچی. الان که این آب برای ما میسر شده بسیار جای شکران است. د کندوز ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د سیمه ییزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ولایت په کچه د 5 اوبو شبکو چارې روانې دي او د 9 نورو شبکو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.